اوسم بخیر ښه ژوند سو اوس کار برابر دی انشاءالله تعالی. مشکلات دا وه چې لار هم تنګوله او اوبه به وې بارانونه خټې به وې بره به سړی بیا لاره به نه وه د پښو ده. د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښاري پراختیایي پروژو په دوام د لسمې ناحیې اړوند د مینابرج سړک د اساسي رغونې چارې 15 سلنه بشپړې سوي دي. تصویر د امن او ښکلا د وطن د دې ولس په خوله خندا د وطن. دا سړک چې نږدې 1 کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري د معیاري اصولو له مخې رغول کیږي او ډیر ژر به یې د قیر اچولو چارې هم پیل سي. طبقه مواد چې د سبیس مواد او د سر طبقه مواد چې بسکورس هغه د تور کوتاله څخه چې یعنی د غره څخه هغه جوړیږي. دغه بنسټیزه پروژه چې شاوخوا 19 میلیونه افغانۍ لګښت لري نه یوازې د تګ راتګ اسانتیاوې برابروي بلکې لسګونو کسانو ته یې د کار کولو زمینه هم مساعده کړې ده. وخت چې بیخي سره ستړي وو اوس ډېر سم شوه، کار هم ښه پر مخ روان دی. کندهار ښاروالۍ څخه زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته دلته یو کار برابر کړی دی. د سیمې اوسېدونکي د دې پروژې له تطبیق څخه خوښ دي او د کندهار ښاروالۍ له هڅو څخه یې مننه کړې. مشکلات دا وه چې لار هم تنګوله او اوبه به وې بارانونه خټې به وې بره به سړی بیا لاره به نه وه د پښو ده او موټر هم سایکل هم په تکلیف پکښې کړي. ذکر احمد طالب بقا د وطن د دې ولس په خوله خندا د وطن د دې ولس په خوله خندا د وطن.